بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ ملګرو، جوړ تکړه. په دې هیله چې روغ وي چې هر چیرې وئ. په لندن کې یو خو میلمه مې له جرمني راغلی دی او دی وحید وطنیار چې په جرمني کې زده کړې کړي دي، لوړې زده کړې کړي، تر دکتورا تر کچې پورې او په سیاست کې زده کړې کړي دي. خو نن په سیاست نه غږېږو. په سیاست مو کېدای شي څوک قانع هم نه کړی شو، ضرورت به هم نه وي. راځئ چې د افغانانو په ژوند وغږېږو او د افغانانو خبره چې کوو په افغاني رستوران کې ناست یو او دا د افغانانو یو نوی کاروباري ځای دی. افغانان خو نامه خدای ورځ په ورځ کارونه یې ښه کېږي او دوی هم تکړه کېږي. نو دا زمونږ د افغانانو د مایپر په نوم باندې د کبانو رستوران دی او مایپر فش ورته وایي، یعنې د مایپر مایان. او تاسو ته خو معلومه ده مایپر مایان هسې هم شهرت لري، اوس تر لندنه پورې هم خبره راورسېدله او دا سړی هم لندن ته راغلی دی. زه خو په لندن کې اوسېږم. نو غواړم چې د افغانانو په ژوند ځکه وغږېږم چې دوه دلیله لرم دې لپاره. اول دلیل دا دی چې دې سړي وطنیار صاحب دغه کتاب لیکلی دی نوی کډوالي، دا وینئ ده. او دا خو د یوه بهانه. دویمه بهانه دا ده چې په دې ورځو کې موږ د کډوالو نړیواله ورځ یاده کړله او د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره وکړه چې کډوال د هغو هیوادونو لپاره چې د دوی قرباني کوي، یعنې کوربه هیوادونو لپاره دا د دوی د اوږو بار نه دی. دوی باید داسې فکر ونه کړي چې دا زموږ دپاره یو بار دی، زموږ دپاره یو پیټه دی، زموږ دپاره یوه لانجه ده، بلکې په دوی کې کارګران، مثلا معلمان، انجینران، ډاکټران دا پکې رالویږي او یو نوی ژوند جوړوي په دې ټولنو کې. او حقیقت هم دا دی چې اوس دغه د افغانانو ورځ په ورځ دوی ښه کېږي، مالیې ورکوي حکومتونو ته او زموږ او ستاسو غوندې خلک کارونه کوي دلته. نو په دې حساب باندې دا یې دویمه بهانه ده چې د کډوالو د ورځې په مناسبت او ښه تصادف ده چې ستاسو کتاب هم د کډوالۍ ګواښونه، ننګونې، تمې او حقیقتونه، دکتور وحید وطنیار دا کتاب دی. ما ته هم ډالۍ که کور ودان د ډالۍ نه مو او راځي چې اورېدونکي هم خبر کړو. داسې برېښي چې کتاب مو تېر کال په 2015 کال کې چاپ شوی دی، خو موضوع لا هم نوې ده. څنګه مو له کومه مو شروع کړی دی د افغانستان نه دلته پیل مو له کومه کړی دی؟ ځکه یو څو خبرې دلته په کې زما لپاره مهمې دي. هغه دا ده چې مثلا څو برخې لري دا کتاب که نه؟ اقتصادي، کلتوري، مذهبي او دا نور اړخونه یې دي که نه؟ راته ووایه پیل مو له کوم ځای کړی دی؟ پیل به دې ځای نه وکړو. طالب صاحب ډېره زیاته مننه چې ستاسو له برکته نن موږ هارو ولیده او اوس دغلته ښایسته رستوران ته راغلی یاستو او د هارو جامع جومات هم دلته دی. بلې بله ښه خبره ده. له خیره د مرکې نه وروسته به لمنځونه مو کړو هلته. زه خو اودس لرم بغلانی. د دنیا او د آخرت دواړه ګټې به وکړو که نه؟ دا چې اول په دنیا وغږېږو بیا به د آخرت دپاره د آخرت د ګټې دپاره هم جومات ته لاړ شو. راته ووایه د کډوالۍ کتاب دی چې ولیکه د افغانستان نه طبیعي د کډوالي خو زما او ستا او زموږ د وطنوالو کډوالي خو له افغانستان نه پیلېږي، له هغه ځایه راځي. دلایل یې څه دي؟ که څه هم ډېرو ته معلومېږي او وایي چې ولا خو جګړې دي، ځکه د کډوالۍ اصلي غم دا دی که نه؟ هغه اصلي دلیل یې دا دی چې کله چې څوک په خپل هېواد کې مثلا ژوند یې له ګواښ سره، له خطر سره مخ وي، هغه راځي کډوالېږي او په داسې هېوادونو کې لکه دلته په اروپا کې اوسېږي. د افغانانو د راتګ اصلي دلایل څه دي؟ د راتګ که د کډوالۍ ټول د کډوالۍ طالب صاحب زه فکر کوم چې د موږ او تاسو ژوند چې په کډوالۍ کې تېر شوی دی، زما خو تقریبا ډېره عظیمه برخه د ژوند په کډوالۍ کې تېر شو او ستاسو هم تر هغه پورې. د هڅونې اساسي او لومړی فکتور همدغه و چې زه یې وهڅولم چې باید کډوالي باندې باید یو شی زه ولیکم. او د هغه نه وراخوا چې زه د افغانستان د کډوالي تاریخ ته چې ګورم، افغانان له بده مرغه د ډېر مختلفو دلایلو له اړخه همیشه اړخ شوي دي په تاریخ کې چې دوی د کډوال شي، چې استرالیا ته تللي دي، د جنګونو څپې وې، لویدیځ ته راغلي دي، ګاونډي هېوادونو ته تللي دي. نو دا هم یو داسې یو فکتور چې باید ما ورته کتلی وی او ما غوښتل چې دا زه یو
نیمه مستند غوندې وکړم چې تر څو خلک پوه شي چې کډوالي څه ته وایي او بیا په پایل کې دغه یو سیاسي بدلون چې په افغانستان کې راغی په دې کې هم موږ ډېر کډوال درلودل چې راغله اروپا ته یا لویدیځ ته راغله ټوله کې خو یو بل شی چې زه فکر کوم چې په افغانستان یا د افغانانو په ټولنه کې تر دې دمه پورې موږ علمي هغه سره چلند نه ده کړی د کډوالي اوږدمهال اغېزې دي چې هغه ته په دې کتاب کې اشاره شوې چې مثلا صحیح ده موږ کډوالي کوو موږ خپل زمون ناسته وو بهر چې کډوال شي یا کار وکړي د مختلفو دلایلو له واقع خو دې اغېز مثلا اوږدمهال څه شی ده څه معنا ورکوي دا خپله چې تللی دی کډوال شوی دی او بېرته کومې ریښې چې دی لري په افغانستان کې دې ته څه معنا ورکوي نو دغه فکټورو ته په کتو بیا ما دا کتاب لیکلی او دغه فکټورونه بیا ما تر ډېره بریده پورې د خپل د تجربې او ما خپله په کډوالي ادارې کې په آلمان کې کار هم کړی و نو دا مې بیا راټول کړه دغه کتاب په بڼه دا خو د کډوالۍ هغه اصلي هغه یې شوه که نه پایلې په اصطلاح شو بیا چې پیلېږي فکر نه کوي چې د ډېرو سختو او مرګونو لارو نه تېرېږي دا خلک تر څو چې دلته رارسېږي همداسې د تڼی صاحب تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه دا په حقیقت کې د دغه کتاب لومړی فکټور دی چې دې ته زه ګورم کله چې یو کس مثلا خپل کور پرېږدي او په دې خطرناکه لاره راځي دا څه معنا ورکوي موږ ډېر د سختیو نه تېرېږو د ستونزو نه تېرېږو د خطرو نه تېرېږو مرګ ژوب لږ زیات په لاره کې منځته راځي نو دا هر څه ګالي خلک دې له خطره چې لویدیځ ته راسي کډوال شي نو دې فکټور ته ما کتنه کړې او سړي او په زړه پورې دا ده چې دا کتاب نو ډالۍ کړی هم همدغو ته دی ستاسو دپاره یادونه کوم چې وطنیار صاحب لیکلي دي چې هغو ګمنامو کډوالو ته دې ډالۍ وي چې په دې اغزنو لارو کې ژوند له لاسه ورکړی دی یعنې ډېر خلک مري په دې لارو کې همداسې ده صاحب موږ په نه یوازې د افغانستان خلک چې په دې لار کې کډوال دي موږ په نورو هېوادونو افریقایي هېوادونو خلک چې راځي تاسو ته به بهتره معلومه وي چې دغه د بحیري اوسط تقریبا هغه مخفف نوم هم یو بحري قبرستان ته یا هدیرې ته ګرځېدلی دې له خطره چې موږ په میاشتو کلونو کې زښته زیات خلک لرو چې هلته وژل کېږي په دې لاره کې او ډېرې غټې ستونزې دي چې خلک یې ګالي دې له خطره چې اروپا ته راشي خو اوس پوښتنه دا ده چې داسې هېوادونه لکه امریکا چې هغه په خپله له کډوالو جوړ شوی هېواد دی نه امریکا ته کډوال نړۍ له لاروبره ورغلي دي او هغه هېواد یې جوړ کړی دی او نن سبا چې ګورو د کډوالۍ خلاف مثلا احساسات دي او په اروپا کې هم کله چې تاسو ګورئ اول دا جرمني کیسه بیا لږ وروسته هم راته وکړئ مخکې خو داسې نه و حالت اوس په جرمني کې هم د خلکو احساسات بدل شوي دي او په منفي لوري روان دي د کډوالو په وړاندې دا ولې بیرته سیاست ته راغلو تڼی صاحب په دې کې خپله د کډوالو مشکل هم شته په دې کې بالکل شته ده او هر څه شی ونده لري فکټورونه دي چې ولې ګوندونه راپورته کېږي او ولې بیا داسې ډېر تیزه وده کوي او دغه ګوندونه چې د کډوال مخالفت لري یا مخالفین دي دا په ټوله کې په تېرو 10-12 کالو کې په ځانګړې توګه د 2014 نه را په دې خوا چې په اروپایي هېوادونو کې ډېر ستره وده کړې یعنی تقریبا په ځینې هېوادونو کې د اپوزیشن رولز لري نو دا دې له خطره ده چې دوی دي هغه دلایل د کډوالي غلط سیاست په مبنا ده چې مثلا دغه هېوادونه لري او دوی موافقت ته چې موږ ګورو داسې برېښي چې په ټولنه کې یو داسې پراخ غږ شته چې د کډوالي خلاف دی نو او تاسو که د ودې ګراف ته وګورئ په ټوله اروپا کې نو احتمال د دې ځي چې لاس یا شل کالو کې مثلا موږ دا ګراف نور هم اوشت ولرو او ان په دې چې دوی دومره واکمنه شي چې په سیاست کې یا په پالیسي جوړولو کې دي اغیز ولري او د کډوالي خلاف قانونونه پاس کړي د کډوالۍ ګټې هم شته په دې راته وغږېږه مثلا دا اوس چې موږ ناست یو مثلا دغه ځوانان د افغانستان نه راغلي دي کډوال دي خو د افغانستان ګوړه هم دلته له ځان سره راوړې ده دا یوه خپله مثبته نښه ده چې موږ یې ګورو نقل مثلا د افغانستان نقل دي مثلا دغه هغه چې جوړوي کیدای شي د افغانستان ډېر شیان مثلا هلته چې زه ګورم
چای فرضاً د افغانستان ما ولیده همداشان دا نوم یې د افغانستان مثلا مایپر د دې نه معلومیږي چې کډوال هیوادونو ته مثبت خبرې هم راوړي نو بیا ولې هیوادونه ورته ورخطا دي چې کډوال راشي خو په دې کې شک نشته چې د بلې ټولنې خلک چې راشي ځان سره خپل دود راوړي دا یو ډېره واضح خبره ده خو د کومه خبره چې دلته په دې ټولنه کې مطرح کېږي هغه د زغم خبره ده چې مثلا موږ د ټولنې په توګه څومره ظرفیت لرو چې د یو بل چا فرهنګ دود وزغمو په ځینو برخو کې دغه زغم چې ښکارول کېږي نورو کلتورونو ته یا نورو فرهنګونو ته کوم مثبت پایلې لري چې مثلا موږ په لندن کې یو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان نقل و ګوړې دلته شته دي خو په ځینو مواردو کې که چیرې دغه خنډونه ورته جوړ شي بیا دغه زموږ ژوند په دې ټولنو کې به ډېره له بده مرغه سخته کېږي چې یو کس مثلا د هویت یا د هویت خلا سره یا د هویت پوښتنې سره مخامخ دي په دې معنا ده چې مثلا تاسو د خپل دود فرهنګ باید هر څه پرېږدي او کوم شی چې موږ لرو تاسو باید دا وزغمئ او تاسو باید دا قبول کړئ یعنې هغه تاسو باید د خپل هویت د لاسه ورکړئ او دا یو ډېر خطرناکه خبره ده مثلا کډوالو ته یو بله موضوع د کډوالو په باره کې دا ده چې ځینې مشکلات په خپله کډوال هم ځان ته جوړوي او هغوی بیا د هغو اکثریت کډوالو نوم ته تاوان رسوي مثلا داسې کډوال شته اول ستاسو په جرمني کې یو کډوال فرضاً په پولیسو برید وکړه داسې کډوال ګیر شول حکومت ونیول چې هغوی جنسي تیری کړی و په نجونو باندې مثلا مخدره مواد کاروي زه پوهېږم چې دا فیصدي به ډېره کمه وي خو بیا هم اثر لري د کډوالو په بدنامۍ کې بلکل لري ځکه چې تر ټولو غټه ستونزه مثلا د کډوالۍ په دې کې ده چې کله موږ کډوالي کوو دلته یو میکانیزم نشته چې تاسو مثلا فلټر کې چې کوم ښه کس دی کوم خراب کس دی څومره زده کړې کړي دي څومره زده کړې نه دي کړي دي چې مثلا هغه ټولنې ته تاسو راپرېږدي په ځانګړې توګه په دې څو کالونو کې چې موږ کډوالي څپه لرله په اروپا کې په دې کې د مختلفو خلکو نه یوازې د افغانستان د ډېرو نورو هېوادونو هم همداسې ډېر مختلف خلک د مختلف بیک ګراوند سره دلته راغله کسان وو چې ډېر ابتدایي زده کړې د خپل په هېوادونو کې هم نه وو کړې حتی ما ته د خپل په هېواد کې ډېر مهمو اړینو فرهنګي پوښتنو سره مخامخ شوی نه و هغه چې کله داسې یو ټولنې ته راغله لکه اروپا غوندې چې دلته مثلا تر ډېره بریده ازادي ده دغه زغم هغوی ته ډېر مشکل و او هغې سره برخورد یا چلند ډېر مشکل و یعنې داسې په لنډه درته تاسو ته ووایم چې که کوڅه ډبې کال راغلي وو کوڅه ډبې کورونه یې دلته چې کوو نو هغه دغسې ستونزو ته بیا خو د دې معنا دا شوله چې دوی معمولا هغه چاته نوره هم یو بهانه جوړه کړل هغوی چې د کډوالۍ خلاف دي د هغوی لپاره بانې په لاس ورغلې چې دغه د کډوال راځي دلته ستاسو په نجونو باندې مثلا جنسي تیری کوي کډوال دلته راځي مثلا غلاوې کوي نو دا د دوی لپاره منفي هغه و که نه بلې نه یوازې چې بهانه جوړه کړې د هغې بهانې ته منتظر وو هغوی د هغې دغه بهانې ته منتظر وو چې باید دغسې یو پیښه وشي تر څو دوی د سیاسي ګټې ترې نه واخلي موږ په پیل کې اشاره وکړه چې دا ګوندونه د دغو نه ژوند کوي دوی د پرمختګ کوي دوی د سیاسي وده پر دغه باندې ولاړه ده چې یو کډوال یو خلاف وکړي حتی داسې موارد هم ثبت شوي دي چې کار کډوال نه ده کړی خو یو ورځ دوه ورځې مثلا سیاسي ګټې ترې پورته شوي دي او پس دا د مایان هم راورسېدل هغه سره کړي مایان دي ډېره مننه ته دا خو میوند جان راته ووایه څه رقم دې پاخه کړي دي دا خو لږ مونږ پوه کړه مایان مونږ جانګانو کې ورکوو د پسکارو باندې کباب یعنې کباب ترې جوړ نو د دې هم خوند دی او هم صحي دی په اصطلاح صحي زبردست وړی کې پاخه سي کنه نو پاسته نه ته خو ځوان تا ته پروا نه لري موږ لپاره نه دي ډېره مننه راځه موږ سره ډوډۍ وخوره ډېره مننه نو دا د هم مایان او ښه اشتیا ډېره زیاته مننه شروع د خیره او مجلس به هم کوو انشاءالله بلې تا د هغه خبره وکړه د کډوالو موضوع لږ لا هم پاتې ده
هغه په دې معنی چې څه باید وشي بالاخره اوس دې لپاره چې ډوډۍ وخت دی دا خوږه خبر راته وکړه چې څه وکړي افغانان په ځانګړې توګه موږ چې په کډوال وایي طبیعي ده چې افغانان په دې وروستیو کلونو کې افغانان زیات کډوال شول په ځانګړې توګه کله چې په افغانستان کې جمهوریت ولړزېد او سقوط یې وکړ د هغه نه تر اوسه پورې شاوخوا 6 میلیونه افغانان کډوال شوي دي او په دې کې که څه هم ډېر ستانه شول افغانستان ته د پاکستان او ایران هغه خو په زوره یې واستول خو اروپایي هېوادونه اوس هڅه کوي چې دوی هم داسې لارې جوړې کړي چې بیرته افغانستان ته ولېږي د دې لپاره چې په ټولنه کې هم د دوی ځای وي او د دې لپاره چې د دغه حکومتونو د ځینو چارواکو هم یا د ګوندونو هم بد ترې رانشي څه باید وکړي افغانان تر ټولو ښه سپارښتنه باید البته په دې برخه کې دا ده چې دغه کډوال چې کله راځي په دې هېوادونو کې د دوی هغه اداري رسم و رواج و اصولونو دغه ته دې باید لږ زر احترام وکړي زه فکر کوم دا لومړنی شرط دی چې په دې ټولنې کې تاسو ښه ژوند کولی شئ نور فرصتونه دلته ډېر پراخ دي مثلا کولی شي خلک له ګټه پورته کړي خو که چیرې دغه مسایلو ته دوی احترام ونه کړي او کوشش وکړي چې په یو غیر مشروع او ډېره مننه موږ خو بل لرو خو خیر تشکر ژوندی اوسئ ډېره زیاته مننه کور ودان ډېره مننه ژوندی اوسئ نه بیخي هر څه صحیح دي کور ودان او که دې مثلا د غیر مشروع له لارې وغواړي چې ډېر تیز سرمایه ترلاسه کړي یا خپل موخې چې دوی لري هغه ته ورسېږي زه فکر کوم چې دا هم دوی پر ژوند اغېز لري او هم دلته کوم خلاف چې دوی د لاسه کېږي ګوندونو ته دغه زمینه برابروي چې د کډوالۍ په خلاف کې داسې سیاسي پلونه پورته کړي ډېره مننه ډاکټر صاحب وحید وطنیار له تاسو مننه کوو چې خبرې مو وکړې او دا ستاسو کتاب د دې لپاره یوه بهانه شوله چې خبرې هم سره وکړو د افغانانو باندې وغږېږو او افغانانو باندې خو زموږ خوا ځکه بدېږي چې د خپل وطن خلک مو دي هغه چې دوی خفه نه شي چې دا نصیحت ورته کوو نه داسې نه ده د رحمان بابا یو شعر مې رایاد شو وایي و بدخواو ته هېڅوک نصیحت نه که رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې نو خبره دا ده چې د دې لپاره دا خبرې کوو د زړه خواله کوو که نه او خوند خو یې په دې هم وکړه چې د ډوډۍ وخت او د مایپر مایان را رسېدلي دي دا به خرو له خیره او د وطن مینه به پرې ماتوو همداسې د تڼۍ صاحب موږ په افغانانو باندې زموږ نه لورېږي چې خراب ژوند ولري یا په ټوله کې داسې د سیاسي ابحاثو موضوع وګرځي تر څو چې یعنی افغانان بد کار کوي یا خلاف کار یې کړی دی نو که چیرې افغانان ټول د سي وي لکه دغه وروغونې چې رستوران یې جوړ کړی او ښه کار کوي نو موږ د ویاړ ځای دی او موږ پرې فخر کوو ښه اشتیا او دې لپاره چې دا خلک ونه وایي چې دا څه رقم بې ادبه دي موږ دوی ته ګورو او دوی ډوډۍ خوري نو خدای پاماني در سره کوو ملګرو روغ اوسئ او تر بیا ښه خوندوره ښکاري خدای پامان